اوس بلقیس را روانه ده او ځمکه داسې هیئت باندې جوړه ده چې اوبه ښکاري. دا چې رانږدې شو نو پنسې داسې چې اوچتې کې نو د هدهد هغه خبره هم رښتیا شوه چې د دې په خپو ویښته دي. سلیمان علیه السلام ورته ویل اوبه نه دي، دا شیشه ده. د قدرت دې کې هم یو راز و. سلیمان علیه السلام ورته دا ثابتول غوښته چې د پیغمبر په مخ کې نور بادشاهان بېوقوفي شیشه او اوبه نه پېژني. نو هغه لږه کچه غوندې هم شوه. تاسو خیال راغی شان و شوکت چې د ده د استقبال ولیده او تخت ته راله. چې تخت ته راله سلیمان علیه السلام ورته ووایي چې په تخت کښېنه. دی ووایي چې زه معذرت غواړم. هغه ورته ووایي چې دا هغه ستا تخت دی، ځکه چې تخت خو دې نه مخکې را رسېدلی و. نو دا ورته وایي چې کأنه هو دې ټکي ته اوس لږ څه بادشاه ده، سر دی او دماغ دی، تخت ستا دا دی. نو دا بلقیس ورته وایي چې کأنه هو ګویا هغه تخت همداسې و. دا نه وایي چې همدا دی، ځکه چې بلقیس دا پوهه وه چې کیدای شي چې دا بل تخت او زه ووایم چې همدا دی نو زم بادشاه یم، د ده په مخ کې به زما بېعزتي وشي. نو ورته وایي چې کأنه هو ګویا هغه تخت همدا و، داسې. سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل چې دا همغه تخت دی چې کوم ستا جای قرار و. دا څنګه دلته ورته دا ستا د راتلو نه مخکې د سترګو رب کې دلته را رسېدلی. اوس بلقیس وایي قالت رب انی ظلمت نفسی. الله فرمایي چې بلقیس وایي چې ای الله ما په خپل ځان ظلم کړی دی، ما په خپل ځان ظلم کړی دی چې ما ټول عمر نور ته سجدې کړي دي. د بلقیس د ټول سلطنت خدای چې دی هغه نور دا په خپله او د دې قوم دوی به نور ته سجده کوله او نور ته به خدای وي. نو عقل سر له راغی او وی رب انی ظلمت نفسی، خدای ما دا دومره موده په ځان ظلم کړی. واسلمت مع سلیمان، خدای اوس مې په سلیمان علیه السلام ایمان راوړ. نو بلقیس عقل ته اوس ګوره. بلقیس وی قالت رب انی ظلمت نفسی، اے الله ما دا دومره موده چې د غیر الله عبادت کړو په ځان مې ظلم کړی. واسلمت مع سلیمان، اوس مې په سلیمان علیه السلام ایمان راوړو. خو ولې لله رب العالمین، لله رب العالمین. خدای د سلیمان د یری نه اسلام نه دی راوړی او نه د سلیمان د بادشاهۍ د یری مسلمانه شوی. حقیقت راته معلوم نه و چې اوس راته معلوم شو، نو خدای تا دپاره مې ایمان قبول کړ د یری نه. عزیزانو دغه بلقیس وه. علما لیکي چې آخر الامر سلیمان علیه السلام سره نکاح وشو.